سره راشه نوی رنګ راوړه خیر د ښادي زمونږ تر څنګ راوړه چې زه او یار سره ګلان وشیندو زار د شمزار د مینې جنګ راوړه د دریز یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه الله دې وکړي چې دغه اختر زموږ ستاسو په ګران هیواد افغانستان کې د سولې امن او پرمختګ زیږوي قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ شپه ده او دا د اختر شپه ده دا زموږ ملګري انډیوالان سره راټول شوي دي او د اختر د کوچني اختر په مناسبت سره راټول شوي دي نن شپه به له دوی سره خبرې لرو دوی سره مرکه لرو هیله ده چې د خپرونې تر پای شیبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ په تصویر کې دلته زموږ سره زیات ملګري او انډیوالان سره راټول شوي دي پیل به له حکمران ستړی مه شئ او نیکمرغه کوچنی اختر دې مبارک شه معنا زهرجانه ته هم سلامونه او نیکې هیلې ستاسو د هم کوچنی اختر مبارک وي خیر ډېره مننه د سبا لپاره سبا اختر دی نن د اختر شپه ده څنګه د اختر په شپه باندې ملګرو سره راټول شوي راز څه و والله د ملګرو انډیوالانو ویلي چې یو رضامات مشترک کوو او ډېر وخت کېږي چې راسره لیدلي مو هم نه وو بعضې ملګري نو راټول سو راسره د رضامات نه مو هم خوناسه او ډېر ښکلی ماحول او ښه فضا هم ده نو د سبا لپاره پلان دی تر اوسه خاص مشخص پلان نه نیولی خو په دې په تصمیم کې یو چې ښه پروګرام ونیسو د کابل نه بیرون وځو لږ داسې د وطن ښکلا وګورو او رنګ ګلونه ولیکو دا راته ووایه چې سږنۍ روژه څنګه سږکال خو والا ډېره ښایسته روژه وه نه تنده وه پکې نه لوږه وه ورپکې بس تېره شوله ډېره ښه تېره شوه خو زموږ د پوهنتون د محصلي دوره مو ده یو څه امتحانونو تاثیرات خو ډېر ښه تېره شوه سږکال روژه معمولا د نورو روژو په پرتله باندې سږکال روژې کې الحمدلله ډېر بارانونه وشول فضا هم ډېره ښکلې وه خو هغه کسان چې کار کوي د ورځې مصروفه وي نو هغوی لپاره دوی بیا له روژې نه شکایت کوي چې موږ ستړي یو او روژه د دوی لپاره لږ څه سخته وي شخصا ستاسو لپاره څنګه ځکه درته وایم چې ما په ټوله روژه کې د لمر یوازې راتګ کې لمر مې لیدلی ما پکې لمر هم نه لیدلی ځکه زما ډېر محفوظ ځای دی زه خپله خاص ورته خاصه شوی نه یم خو چې نور کې خطابن به ستړي کېږي چې لمر وي تندې وي کار کوي خامخا انرژي مصرفېږي خامخا به لوږې ورباندې راځي ډېره مننه حکومت ووایي چې د سبا لپاره چې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د څه پلان لري سبا لپاره خو مې لومړی زړه ده چې خپل کورنۍ لمانځنه بعد خپل خپلوانو سره یار دوستان د نږدې څوک چې همسایګان دي دوی سره اختر مبارکي وکړم وروسته مې هغه پلان ده چې ملګرو سره دوهمه ورځ دوهمه ورځ مې پلان ده چې دا کوم ملګري چې راغلي دوی سره یو ځای پروګرام جوړ کړو یو بل کورو ته ورشو اختر مبارکیانې ورکړو همداسې مخکې به ځو څه لري په لنډه کې راته ووایه د اختر لپاره والله خاص پیغام نه لرم پیغام نور ملګرو څخه ولا زما فکر کوم وخت مو هم کم لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ بل ځوان را سره دی شریف الله جان را سره دی شریف الله جان ستړی مه شي او مخکې له مخکې چې سبا کوچنی اختر دی مبارکي درته وایم سلام تاسو ته د بشیر دریز یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته سلام مینه احترامات په دې هیله چې روغ به یې جوړ به یې خوښ به یې ډېره مننه نن شپه چې د اختر شپه ده معمولا زموږ ستاسو په ټولنه کې په پښتني ټولنه کې ځوانان د اختر په شپې سره میله کوي سره راټولیږي بنډار سره کوي یو نیم ځایونو ته ځي بیا په اطرافو کې خو خلک د شپې بیا د هرې سیمې هغه خپل دود دی تاسو د اختر د نن شپې څه پروګرام ونیولی دی څنګه سره راټول شوي مننه زه خو شاید لاړ شم سبا ته خوست ته د اختر په اوله ورځ نور انډیوالان هم دي خوست کې خو چې اختر لمونځ وکړو بیا ځو جوجرو ته مبارکیانو لپاره بیا ځو هغه ته ادیرې ته ځو کومو مړي چې وفات شوي دي دعاګانې کوو راځو خپل پردي ته مبارکیانو لپاره تاسو د خوست د خلکو له اختر نه راته کیسې وکړئ چې هلته خلک ځوانان په ځانګړې توګه ستاسو په شان د ځوانان د اختر پروګرام څنګه لمانځي خو چې اول لمانځونه بعد لاړ شي مرکیانې چې تېرې شي بیا ځي پارکونو ته ایوب زازي ته ځي عاد محمد سیمه ده ډېره ښایسته سیمه ده خوست خپل هم ډېر ښه ولایت دی بیا پارکو ته ځي حکیم تڼیوال دی ابوبرک خان زدران پارک دی همداسې نورې ښایسته منطقې دي چې هغه ته ځي ډېره مننه څه پیغام څه لرئ د اختر لپاره لیدونکو ته پیغام خو مې دا دی چې اختر باید خوشحالۍ تېر کړي په مینه او ورورولۍ تېر کړي هغه کسان چې سره خفه دي هغوی لپاره څه هغه باید سره پخلا شي یو بل سره مینه وکړي
خاص شی نشته. ډیره زیاته مننه. لیدونکو ورځو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ هلکان ټول سره راټول دی او خپل منځ کې سره کیسې کوي. د دوی خواته ورځو. عصمت ډېر مصروف دی ستړی مه شي او نیکمرغه کوچنی اختر دې مبارک شه. باید د هسپتال مې تاسو ته نیولی. سلامونه او نیکې هیلې د چینل مینوال ته په دې هیله چې روغ جوړ اوسي او یو ښه شپه یې بل کړې وي. د اختر شپه ده. د اختر شپه ده بالکل. او راز راته ووایه څنګه دلته سره راټول شوي یو؟ والا دلته خو لکه د تېر په څېر مثلا موږ د روژې په پیل کې هم پروان ولایت ته لاړو. یعنې مخکې له دې چې روژه راشي موږ باید یو چکر ووهو. اوس هم د روژې تقریبا اخري دی. بیا ولې ملګرو په مصلحت راغلو. یا بلازازي پارک دا ډېر ښایسته موسم دی. باران هم ورېدلی دی. اوس ملګرو سره راغلو دلته تر څو یو څه مسافري وشي ځکه ډېره څه خستهکونه هغه وه ورځې تېرې شوې. اوس راغلو تر څو دغه ساعت سره تېر کړو. ډېره مننه عصمت جانه. روژه په خیر سره پای ته ورسېده. څنګه وه روژه وه دغه د سږ کال سږنۍ روژه څنګه وه؟ بالکل دا ټول ته معلومه ده ځکه چې روژه د الله جل یو له نعمتونو څخه دی چې مثلا په 11 میاشتو کې خلک کوم ګناهونه در سره کوي کوم بد اعمال در سره کوي دا د ټولو مسلمانانو لپاره یو چانس دی تر څو هغه کوم ګناهونه کوم بد اعمال چې تر سره کړي دي هغو څخه خپل ځانونه پاک کړي. یعنې دا یو موږ ته یو چانس دی تر څو دې څخه ګټه واخلو او عبادتونه وکړو چې همداسې انشاءالله هم کړل همدغسې بس خدای دې وکړي چې دغه عبادتونه یا دغه منځونه د الله جل په لوی دربار کې قبول شوي وي انشاءالله. په دغه روژې کې تاسو څه وکړل؟ والا موږ هم عبادتونه مو وکړل منځونه او عبادتونه بس تراوح کې لږ څه سستي وکړه. عبادتونه مو قبول شه. الله د ستاسو د عبادتونو په برکت باندې په دې ګران هېواد افغانستان کې سوله راولي. پیغام دې څه د مهرباني؟ پیغام مې یو لوی پیغام مې د دواړو ډلو ته یو طالب ډلو ته یو اردو ته یعنې دواړه موږ خپل ورونه دي د موږ څخه یعنې د دوی منځ کې که دوی جګړه کوي ټول هغه بېګناه ولس وژل کېږي نو موږ تمه او توقع یا پیغام دوی څخه دی یعنې د یو ډېر ضعیف انسان په حیث دغه دی تر څو راشي وربند وکړي دایمي وربند داسې موقتي نه ځکه دوی دواړه ورونه دي که یو خو وژل کېږي هم زموږ ورونه دي که اردو وژل کېږي هم زموږ ورونه دي نو دوی څخه دواړو څخه توقع موږ دغه دی تر څو راشي په یو ټغر سره ټول شي د یو بیرغ لاندې د یو ملت د یو افغان تر نوم لاندې سره ژوند وکړي او نور مثلا د مداخلات څخه مثلا جان د یو بل وژل نه د نور لاس واخلي. ډېره مننه عصمت جانه. بریتونه د پرېښي راز په څه کې د سبا د اختر لپاره دا خو شوق دی. دا د خپل شوق و که نه بل چا درته ویلي چې بریتونه پرې دا والا شوق دی تا هم ډېر تشویق نه ورېږي. کوربدان ډېر زیات اختر په ټوکو راغی نه مې جامې شته نه د غاړې امیلونه. مطیع الله جان را سره د مطیع الله جان ستړی مه شي. نیکمرغه کوچنی اختر دې مبارک شه. ځان سره واخله. سلامونه ټولو مینوالو ته او د چینل لیدونکو ته هم چنان تاسو ته ډېره مننه. ډېر خوشحاله یو چې نن دلته موږ ټول دوستان سره راغونډ شوي یو او یو ساعتېری مو جوړ کړی ده نو واقعا یو ښه حالات د موږ لپاره یعنې چې دوستانو سره مو اوسېږو. ډېره مننه. په اطرافي سیمو کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه په لرو پرتو سیمو کې په افغانستان کې ځوانان سره راټولېږي دوی سره موږ په ځاځیواله لهجه کې ډیوې ورته وایو ډیوې بلوي اتڼونه کوي میلې کوي د اختر په شپه باندې. نو کابل ښار کې هم ځوانان لکه ستاسو په شان د ځوانان لکه څنګه چې نن دلته سره راټول شوي یئ د اختر په مناسبت باندې سبا ته اختر دی له دغه تفریح نه له دغه چکر نه له دغه میلې نه د څومره خوند واخیست؟ ولا خوند خو ډېر زیات وکړو. ملګرو سره راغللو اخري روژه ماتی مو وکړ او همداراز له خپلو ملګرو سره همدغه نور پلان ده چې وګرځېږو او ساتیریانې وکړو لکه د نور ځوانانو په څېر موږ غواړو چې وګرځېږو ساتیري وکړو او له خپلو دوستانو سره ټوکې ټکالې وکړو. کورودان وخت کم دی لنډ پیغام دی اخلم څه پیغام لري؟ ولا زه د هر افغان لکه د هر افغان په څېر زموږ هم یو پیغام ده چې دایمي اوربند غواړو سوله غواړو چې په وطن کې مو هر افغان په سوکالۍ سره ژوند وکړي او خوشحاله اوسي. ډېره زیاته مننه بیا هم اختر مبارک کورودان. ورځو لیدونکو ملګري دوستان دلته ډېر دي. اول به فیصل خواته ورشو بیا به همدغسې نورو ملګرو سره خبرې وکړو. فیصل جانه ستړی مه شې اختر دې مبارک شه او څنګه وه د روژه څنګه په خیر تېره شوه؟
وعلیکم السلام ظاهر صاحب تاسو ښه یاستئ جوړ ملګرو دوستانو انشاءالله ټول ښه دي سلامونه وي د باندې د چینل ټول لیدونکو ته او لکه څرنګه هم چې تیر ځل هر وخت اختر کې ځوانان دي ځوانان راوځي چکر ته راوځي چکر وهي او خپل ملګرو سره ځي همدې په خاطر باندې موږ هم ملګرو سره برنامه جوړه کړه راغلو ازازۍ پارک ته راغلو چې ښکلاګانې وي شنه ځایونه دي تفریح ځای ده هوا ډېره فضا ډېره ښکلې چکر لپاره برابره څه وخت څو دقیقې مخکې باران وشو دا فضا یې ډېره جوړه کړه نو راغلو موږ وویل چې راشه دا د اختر اخري د روژه ماتې اخري روژه ماتې دی لاړ شو ملګرو سره چې ډېر ملګري راټول شو سره ډېر وخت هم نه ولیدلي راغلو په یو دسترخوان سره کېناستو او روژه ماته کورودن درته ویل فیصل جانه چې د افغانستان د کوم ولایت دی او د هغه ولایت د هغې سیمې له رسم و رواج او دود نه راته وغږېږه چې هلته اختر خلک څنګه لمانځي ډېر ښه دا خو دغه ده چې زه د ننګرهار ولایت د همیشه بهار چې په دویم قدم کې ورته وایي همیشه بهار ولایت هم او بیا د شینوارو لویه ولسوالۍ ما په شینوارو کې رسم و رواج د اختر په ورځو کې دا دی چې خپل دا معمول ده چې ټولو ځایونو کې د افغانستان په هر ګوټ کې چې کله اختر کېږي ټول خپل خپلوانو ته ځي نو زموږ کې خو دغه دا ده زموږ چې موږ خوښ ده کله چې اختر کېږي د اختر لمانځه نه مخکې ټول کلي هغه راجمع کېږي او وریجې پخوي وریجې چې پخېږي هغه بیا دغه ته وړي باندې جوړو یعنې هغه غټ ځای ته زموږ جامع ځای چې دی که نه چې ټول کلیوال د سیمې خلک سره راټولېږي ټول سیمې خلک راټول شي کلیوال راشي هلته کینو څوک خوږې وریجې پخوي څوک بریاني جوړوي څوک شولی خوړی څوک ډنډکی چې ډېر مشهور او د شینوارو چې ډېره مشهوره ده د شینوارو کړایي ډېره مشهوره ده تاسو کې د اختر په شپه ورځ کې هلته خلک دا خوراکي توکي برابروي ولې نه دا خو ډېره معمول ده چې ځکه چې کله چې یو شی ډېر مشهور وي شینوارو زموږ ټول شینوارو کړۍ حتی په ټول افغانستان کې مشهوره ده نو په همدې خاطر باندې ډېر زیات خلک هغه خلک چې په هوټلو کې کار کوي هغوی ځي هوټلې دغه کوي کړایان ځان ته جوړوي سهار کې چې کله دغه وشي اختر لمونځ وشي بیا راشي خلک مبارکي وسي نو غرمې ته هر چا ډېر غریب کور چې وي که نه نو خدای پاک داسې یو نعمت د اختر روژه مات د روژې هغه تېروي چې دې کې هر څوک د خپل وس مطابق کار کوي نو اختر په غرمې باندې ډېر ښایسته منظم کړی دا راته په لنډو کې چې د اختر لپاره د څه چمتووالی نیولی دا خو ولې نه اختر لپاره هم دا معمول د جامې هم کړي دي واسکټ هم سره جوړ کړی دی هغه خپله خولې د زموږ شینواري خولې ده سپینه خولې هم ورته اخیستې ده او نیت هم ده چې ملګرو سره ټول صنفیانو هغه استادان چې زموږ سره کارمندان دي ټولو ته لاړ شو او اختر مبارکي ورسره وکړو کورودن ډېره زیاته مننه جامې مو مبارک شه دا هم کوچنی اختر مبارک کور مبارک تاسو ته مبارکي وایم قربانه ډېره مننه لیدونکو ورځو میاخیل صاحب رانه ورک دی چې دا میاخیل صاحب چېرته دی لیدونکو میاخیل صاحب پخوا خپرونو کې به هم راسره لیدلی وي زموږ یار زموږ د بنډار مشر البته دا زموږ د هر پروګرام کې چې دی له موږ سره یې زموږ هغه پروګرام خپلوي میاخیل صاحب ستړی مه شي او نیکمرغه کوچنی اختر دې مبارک شه نړۍ مننه څراغ صاحب کور مو ودان او لکه څنګه چې موږ صفات وکړو داسې د صفات وړ سړی او بنډار په تاسو هم برابرې دري صاحب باندې ملګرو باندې خیر اوسې د اختر شپه ده نو د اختر شپې ته معمولا داسې شرایطو کې ډېر خلک چکر وهي ځکه داسې یو حالات ده چې وطن په چا بدبختیو سره سر ده نو داسې یو تفریح وخت چې برابر شي یا د اختر شپې یا د پسرلي موسمي نو سږکال اختر هم په پسرلي موسم کې برابر شوی ده موږ هم وغوښتل چې هم د اختر شپه هم د پسرلي موسم او دواړه په یو ځای باندې چکر ورته تفریح ورته جوړ کړو ملګرو سره هلته په زمن کې امتحانونه هم تېر شول چې د تېر سمستر د تېر کال امتحانونه او درسونه پاتې ول نو له هغې نه بعد بیا ملګرو داسې یو برنامه ونیوله چې هم چکر شي هم د اختر شپه شي او د دې په خاطر موږ هم راغللو چې چکر ووهو کورودن میاخیل صاحب سبا ته د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده هغه زموږ ستاسو د ټولنې هغه خلک چې سره خپلو کې خفه دي د هغوی لپاره څه لرئ چې د اختر په مناسبت باندې هیواد کې حالات دغسې دي چې زموږ ستاسو هیواد له ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی دا چې کور په کور سیمې په سیمې خلک سره خفه دي کورونو کې خلک سره خفه دي د هغوی لپاره څه لرئ دوی څه باید وکړي د اختر په ورځ باندې دا خو باید موږ اختر ته پرېنږدو ځکه تر اختر څوک ژوندي څوک مړه ښه دا ده چې نن چا سره خفه شو سبا هغوی سره بیرته وغږېږو او څه نه تاسو باید تېر شي څه نه موږ باید تېر شو لکه په کل کې باید یو بل ته تېر شو له هر څه نه چې هره ستونزه چې هغه په خبرو په ناسته په
دې باندې حل کېږي. نو دا به بیا ډېر سخت شي چې موږ وایو چې موږ اختر ته نږدې شو یا روزه راشي. په روزه کې باید مسلمانان یا ورونه دا سره وغږېږي ځکه چې روزې نه قبلېږي، عبادات نه قبلېږي. یا اختر کې ښه دا ده چې د نن ورځې خفګان سبا ته پرې نږدو او داسې یو وطن کې چې موږ او تاسو اوسېږو چې هره لحظه یې د مرګ سره ګواښ ده. موږ هره لحظه کېدی شو چې غیر له دې نه چې ډېرې حادثې دي، ترافیکي پیښې نورو کې. دلته د دې خاورې دښمنان زیات دي. هره لحظه په انفجار کې، په انتحار کې، په هوایي برید کې، په هر رقم حالاتو کې موږ او تاسو وطنداران له منځه ځي. ښه دا ده چې اختر ته یې پرې نږدو چې موږ اختر وکړو یو چا سره وغږېږو. مخکې له هغې نه باید په اخلاص سره وغږېږو، هغه ستونزه یې حل کړو. ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. ملګري دوستان انډیوالان ډېر دي، ورځو د هغو خواته به م ورځو. د اختر لپاره د لیدونکو لپاره څه پیغام لرئ؟ نړۍ مننه کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې یو خوشحاله اختر ولري او تر په دې هیله چې بل اختر راځي وطن کې سوله وي. او کورنۍ ته دا پیغام لرم چې په خپل اولادونو باندې درسونه وایي، مکتب ته دوی وهڅوي. ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی د وطن لپاره کار وکړي. هغه په هر اړخ کې دوی دا نه وایي چې دا نه کېدونکی ده، خپل مسؤلیت دی. او سپین ږیرو ته دا پیغام لرم چې هغوی د وطن په آبادي کې او په روغه جوړه کې هلې ځلې وکړي. او هر افغان ته دا پیغام لرم چې وطن لپاره خدمت وکړي. ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. خوشحاله اوسئ. بیا مو نیکمرغه کړو چې دا اختر مبارک شه. خوشحاله اوسئ. وایي اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مې د ښکلي یار دیدن پکې کومه. جواد خان رانه ورک دی چې دا جواد چېرته دی. زلمیان حکمران سره خو وغږېدلم. دغه ورور چې له ملګرو انډیوالانو سره راغلی دی، زموږ معرفت هم همدلته ورسره وشو. نوم یې راته نه دی زده. مهرباني دی ښه شاهین جان خپله ځان را وپېژنئ یا مجیبه تاسې را پېژنئ؟ مهرباني تاسې خپله ځان را وپېژنئ. مهرباني واخلئ، میک در سره واخلئ. زما نوم شاهین ده. ملګرو له جملو څخه ده. د مجیب له برکته موږ هم در سره اشنا شو. زه خپله هم چنان وروره او په لیدو مو ډېر زیات خوشحاله یم. څه مه وروره، خوشحاله اوسئ. خدای مو خوشحاله وروره کړه. د اختر شپه ده، له ملګرو یارانو سره دلته راټول شوي یو. له دغې تفریح، له دغه فضا نه مو څومره خوند واخیست؟ والله چې رښتیا خبرې دا فضا ډېر خوندوره فضا او رښتیا خبرې موږ هم پاته ډېر موده بعده دغه ملګرو دوستانو سره یو ځای شولو او دغه کومه شپه چې ده ډېر خوندوره شپه او ډېر ښه مو سره چاغه وخت تېره سو. د روژې مبارکه میاشت څنګه وه؟ والله څه کال خو روژه نسبت دغه پخواني کلونو په نسبت ډېر ښه و. هوا هم خو موسم هم خو که نه، نو روژه خو ډېر ښه تېر شو. شخصا په ما خو ښه تېر شو، خدای دې په ټولو باندې ښه تېر شوي. دا راته چې د اختر لپاره دې څومره چمتوالی نیولی دی او سبا ته خیر سره چې د اختر لومړۍ ورځ ده څه به کوې؟ والله بس سبا ته خو د اختر لومړۍ ورځ ده. سبا ته بس همدغه څه چې عام خبره ده، عام عجیب مسله ده که نه. طبعا سړی لمانځه ته ځي، لمانځه وروسته همغه فامیل سره اختر مبارکي ده، ملګرو دوستان سره. بیا پس یو څه وخت چې دغه مبارکیان سره خلاص شي، بیا یو خوا بلې خوا دغه ملګرو دوستان سره سړی چکر ته ځي. ډېر مننه. شاهین وروره، یو څه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېر عام دي که نه، په کومو هغو کورونو کې د اختر په ورځ باندې د اختر نه مخکې په هغو کورونو کې غم تېر شوی دی، د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. خو زموږ ستاسې هېوادوال بیا هم هغوی کورونو ته ورځي، د دې پر ځای چې اختر مبارکي ورته ورکړي، خوشحالي ورسره ولمانځي. ورځي د اسلام له نظر هم دا یو ډېر ناوړه عمل بلل شوی دی. ورځي د مړي دعا ورته کوي، د هغوی غمونه بیا راتازه کوي. تاسو په دغه هکله څه وایئ او د دغه کار لپاره باید موږ څومره د دې مخنیوی باید وکړو؟ والله لومړی خو دا نسبتا مناسب نه ده که نه، د شریعت له نګاه د خود اسلام له نګاه هم دا مناسب نه ده چې یو سړي ځکه چې دا خود مسلمانان دوه اختر سره لري، دوه خوشحالانې لري که نه، چې وړي کې اختر ده او لوی اختر ده. نو ته چې په دغه اختر کې واځي او هغه کوم غم چې دی بېچاره دې غم ته دی که دا بیخي مناسب نه ده، هم د شریعت له نګاه هم د انسانیت له نګاه نه. نو دا په کار نه ده. که سړی ورځي لاړ دي چې هماغه اختر مبارکي د اختر هماغه وخت د مبارکي هغه ورسره دي وکړي. نور دا لازم او ضروري نه ده چې هغه کوم غم چې هغه ورته تازه کړي یا به د دعا وکړي. نو دا خو زه خپله شخصا د دې ډېر زیات مخالف یم او خپل شریعت هم د دې مخالف ده. شریعت مخالف ده، موږ هم مخالف یاستو. ډېره مننه. څه لرې قربان مو لیدونکو لپاره څه لرې؟ زه خو والله دغه پیام بیخي عام شوی ده، د سوله پیام ټول هم دا پیام مسیج وایي. زه دغه پیام دغه مسیج لرم چې هر څوک په هر برخه کې چې ده هماغه برخه کې د خپل زحمت وباسي، طب تلاش دي وکړي، هماغه کې یو هدف یو ټارګټ ځان ورسوي. دغه د ما ډېر همدغه غټه مسیج لوی مسیج مې همدغه ده. او بل دغه مسیج مې دا ده چې خلکو نه ومن تقاضا د ټولو خلکو نه مې ده
چې د خلکو سره همکاري دوستي وکړي او دغه تعصبات کوم مسایل چې دي که نه که قوم پرستي ده که مثلا نژاد پرستي ده ځینې نور مسایل چې شته دغه تعصب بیخي تعصب نه لاس واخلي او هڅه کوشش په خپل تعلیم او تحصیل ډېر وکړي کور د ډېره زیاته مننه شوی وروره بیا نیکمرغه کوچنی اختر مبارک شه تاسو هم مبارک دي ټولو دوستانو ډېره مننه تاسو زموږ بل ورور د شاهین ورور سره راغلی دی مایک به دته ورکو دی به په پیل کې ځان راوپېژني ستړي مه شئ اختر مو مبارک شه اوس ستاسو ته هم مبارک شي حمزه یم او د حکمران ملګری یم ستاسو هم دینه بعد نور ملګری یم ځکه د نن نه بعد سره شناخته مو شو ډېر مننه خوشحاله شوم هم چې تاسو مو ولیدلی او د اختر شپه ده نو د ملګرو سره راوتي یو په چکر باندې زازي پارک ته راغلي یو او ملګري د خوشحاله اوسي چې دعوت یې راته راکړو او راغلو د اختر شپه مې یو ځای سره تېره کړو په نور اخترونو کې هم د اختر په شپه باندې له ملګرو سره چکر ته ځې او که دا د لومړی ځل ده چې اختر په شپه باندې چکر ته راوتلی نه زیاتره وخت له ملګرو سره د اختر په شپه باندې وځو چکر ته ځو ځکه همدا د خوشحالۍ شپې وي بیا داسې شپې نه راځي نه تکرارېږي نو د ملګرو څخه زیاتره وخت ملګرو سره یو ځای د اختر په شپو باندې چکر ته ځو همیشه کور ودان ملګري یاران انډیوالان ټول دلته موږ سره ټول په یو خوله باندې مینه غواړو سوله غواړو امن غواړو ستاسو د یو ځوان په صفت باندې د خپلو هیوادوالو لپاره څه غواړئ او د دوی لپاره څه پیغام لرئ چې د اختر په شپو ورځو کې تر څنګ راتلونکي زموږ ستاسې د نورو شپو ورځو لپاره دوی څه باید وکړي ولا نو شاهین جان خبره چې سولې خبرې خو بیخي نور هغه شوي سوله خو هر وخت غواړو سوله خو هر وخت دعاګانو کې سپین ږیری دی که ماشوم دی که ځوان دی سوله غواړي سپین ږیری دی ټول هغه خو سوله هر څوک غواړي او هر وخت هم غوښتې ده انشاءالله الله تعالی به سوله رامولي نو غوښتنه مې دا ده له ځوانانو څخه چې تل دې کوشش کوي چې د خپل هیواد دپاره یو څه وکړي ځکه دا زموږ د هیواد سرمایه ده زموږ د هیواد په دوی باندې ډېره سرمایه ګزاري کړې ده چې ګورو په پوهنتونونو کې په مکتبونو کې یعنې ډېره سرمایه په دوی باندې ضایع شوې ده افغانستان نو هیله مې یوه خاصه هیله او غټه هیله همداره د ځوانانو څخه چې افغانستان ته باید یو څه وکړي ځکه دا سرمایه ده او بې ځایه باید دا سرمایه مصرف نه شي ډېره زیاته مننه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو بیا موږ له تاسو سره ملتیا
لاغې نه وروسته به همدغسې بخیر ورو ورو د خپلو کورونو په لور خوځېږو شپه هم را روانه ده نو ورځو به له ملګرو انډیوالانو سره به خبرې اترې لرو مجیب جان چې پاتې دی مجیب جانه دې خواته راشه راځه مهرباني مجیبه ستړی مه شې په خیر راغلی همدغسې
ځل دومره ګرمي هم نه وله معمولا د نورو کلو په څېر باندې اختر ته خو پلانونه ډېر دي تاسو کوم ځانګړی پلان ورته لرئ خیر سره سبا لپاره؟ موږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو ول به د اختر د لمانځه څخه وروسته بیا به د خپلو کورنۍ سره او د خپلو دوستانو کره ځو او هلته د هغوی سره د اختر مبارکي کوو او د هغې څخه وروسته بیا مونږ چکرې دي چکرې دي. نو اختر ته د ښه ګډ پلان نیولی په خیر سره چې چکرې به پکې وهې کورودن. راځه دې خوا ته ملګري وایي چې دغه تصویر ډېر ښکلی دغه فضا ډېر ښکلی ده. مهرباني تاسو خپله خبرو ته ادامه ورکوئ په لنډو کې راته وایه چې څه پیغام لري او د هېوادوالو لپاره مو څه لري مهرباني؟ د هېوادوالو لپاره چې په دا اختر لکه تېرو اخترو په څېر باندې شوخي مه کوئ لکه لکه نور اختر بل اختر مو چې په اوربند کې تېر کړو دغه اختر مو که هم داسې اوربند کې نو دې خوند به دوچند داسې چند داسې ډېره زیاته مننه. یعنې لیدونکو د ټولو غوښتنه همدا ده چې اوربند وشي او د ټولو په خوله باندې همدغه یوه ناره ده چې سوله غواړو. دریځ صاحب راغی نور به ښه کوو چې د ملګري خسته نه شي. زازی صاحب هم دلته ولاړ ده، میخیل صاحب هم ځان سره راوست. دا خو لږ مشران دي زموږ ټیم که نه دغه مشر ده زموږ ډېر ښه. نو ټول ملګري ته سلامونه او نیکې هیله د ټول به روغ جوړ وی. بس موږ کوشش کوو هره شیبه خوندورې شیبې له تاسو سره شریکې کړو. زموږ د ژوند ښې شیبې به انشاءالله د دې وروسته هم له تاسو سره وي او اوس به هم له تاسو سره موږ هڅه کوو. بل د اختر دا مبارکه شپه سبا چې اختر ده او نن ماښام روژه ماته هم دلته اوسي راغ صاحب. نو ملګرو ډېر ښه ساعت مو تېر شو، کیسې مو وکړلې. نور به ورو ورو مخه ښه وکړو. د ټولو پیغام هماغه د سولې پیغام ده. زازل صاحب به څه وایي، شفیق به څه وایي. داسې لنډ لنډ بې راواخلستې به نور مهرباني مهرباني اول ته سلامونه ټولو هېوادوالو ته د چینل د رسیب چینل څخه او ټولو هېوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر ټول په خوشحالیو سره ولمانځي. پیغام خو مرور یوازینی په دې هېواد کې سوله امن دی. که څه هم په نن سبا وختونو کې هېواد کې واقعیت هم جګړې زور اخیستی دی. نو له دواړو اړخونو څخه زموږ هیله دغه ده چې اوربند وکړي، سرتاسري اوربند وکړي، دایمي اوربند وکړي او د دې نه وروسته دغه هېوادوال د سولې په ټغ راټول شي. نه یوازې د جنګ چې ټول عمر په همدې جنګ کې موږ رالوی شوي یو، په دې جنګ کې زموږ عمرونه تېر شوي دي، زموږ ماشومان مړه شوي دي، زموږ سپین ږیري مړه شوي دي، قربانۍ هم ورکړي دي. نو هیله دغه ده چې د دې وروسته څخه موږ په یو ارام فضا کې اختر ولمنځل شو او ټول عمر په سوله کې تېر کړی شو. ډېره زیاته مننه. لیدونکو زه به نور د خپرونې پای به دریځ صاحب ته پرېږدم چې دریځ صاحب له ملګرو سره خبرې اترې لري. مهرباني دریځ صاحب. یاره زه وایم ښه به وي چې لنډو لنډو کې سره خلاص کړو. زازی صاحب سبانۍ اختر دې مبارک شه. هیله ده دغه شپه زموږ په ژوند کې تل تکرار شي او دغه ناخواله چې شته دی دا ورو ورو له منځه ولاړ شي. ډېره مننه. څو جوړه کالي دې کړي دا ووایه. زه هم په خپلوار سره مبارکي به ورکوم. خپلوار سره د کوچني اختر مبارکي د خپل ټول هېوادوالو ته وړاندې کوم، خپلو ملګرو ته په دې هیله چې ښه اختر ولري سهار ته. او ما خو د کالیو پوښتنه دې وکړه یو جوړ مې کړی. صحیح ده. څو جوړه مې کړی اسراف نه شي. یاره ماشاءالله دا خو سټایل کې ډېر مخته ده. دا یو میخیل صاحب نه پوښتنه وکړه درې یاره څلور به ده کړي وي څلور به ده کړي. یاره د څلورو به دروغجن شم. ما خو دوه جوړه مې کړي. یو دوه جوړه چې تا کړي دي نو درې جوړه څلور یې غاښونه کړي یو په دوه. او یو جوړ ما ته دریځ صاحب کړي، یو جوړ د چراغ صاحب یو ما کړي. یو زه خبر لم دوی لګې چې کړي. کمران خو یو جوړ تازه ده اوس اغوستی دي. دا اوس اغوستی دي. رښتیا وایم که ټوکه وکړم که رښتیا ته وایم زما کالي دومره نشته ده. دا کالي مې پخواني دي. دا اوس کالي نه دي اغوستي. مثلا نوي مې نشته که نه او نوي کالي مې خاص نشته. نو ما دوه جوړه کړي دي، دوه جوړه مې کړي دي او بس. دا څنګه جواب جان زه فکر کوم دا لک سټایلي ده کوم کې دوه جوړه مې کړي دي. زیات پکچر سره ولګي دي. پکچر سره او ان دلته انزور ملاړ ده. ډېر انزور څو جوړه کړي؟ څو جوړه کړي انزور؟ درې جوړه. درې جوړه د اصلي مزه خو دې کړي. بس په یو غږ به ټول وایو چې افغانستان زنده باد. افغانستان زنده باد. زنده باد. جادوګر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه، خوندونه کړي د سور سلو په سر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه.
عاشقونه بې وفا نه یم ستا یمه ظالمې د بل چا نه یم وی مه کوه شکونه بې وفا نه یم ستا یمه ظالمې د بل چا نه یم وی ستا یمه ظالمې د بل چا نه یم زما په غم لړلې اخترونه د محبوبې زما په غم لړلې اخترونه د محبوبې ستا ښکلی شه نور دا ښکلی سهار د مبارک شه اختر د مبارک شه خوندونه کړي د سور سلو په سر د مبارک شه اختر د مبارک شه اختر د مبارک شه خوشحالي دا بختور دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه خوندونه کړي د سور سلو په سر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه نو اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه خوندونه کړي د سور سلو په سر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه